شای یقین دی چې زه مسلمان یم، د اسلام تمام اصول منم، مگر که بیا دی وپوښتل سي دی کافرانو داسې دوکه کړی دي، د اسلام ارشادات هغه شایسته شایسته شان یې ځینې وړي دي، په عوض کې خپل کمسل او خپل وراسته او زاړه او خپل بدبویه رواجونه په مسلمانانو کې عملي کړي دي. که د مسلمانه څه پوښتنه وسي پر اسلام باندې سر ورکوي دا یقین دی، مګر که د ده لباس ته وګورې ژیره به نه لري. دا یقین دی چې ژیره د اسلام د ارشاداتو څخه یو شی دی. بعض علما واجب بولی او موقت سنت کې خو یې شک نسته. تمام انبیاء علیهم السلام پر ژیره راغلي دي، صحابه راغلي دي، تابعین راغلي دي، تر نن تاریخه چې کم دین څومره په لکونو میلیونونو علماو را رسولی دي دا ټول په ژیره کې راغلي دي. د دم دا یقین دی چې دا خو زموږ د مسلمانانو او زموږ د دین زموږ د پیغمبر علیه السلام یو هدایت دی او گوهر دی، قیامت بها شی دی ژیره درلودل، دا یقین دی. مګر کافرانو ژیره خریل چې دا د دې یو ناروا رواج دی، یو ناروا عمل دی، دا په عوض مسلمان ته ورکړی دی. دا د دنیا نظام داسې جوړ کړی دی. خبره خدا ده چې پوه انسان، فکر والا انسان، عقل والا انسان، ویش انسان خو کافران دوکه کولی نشي. یو بدخلقه بدکرداره بدعمله دکاندار ته چې سړی دریږي کم کسان خطا باسي، هغه ساده لوحه بېخبره او ډیر تجربه نه لرونکي داسې کسان خطا باسي. او که یو انسان ویش انسان وي، پوه انسان وي، تجربه والا وي، معلوماتو والا وي، نو بیا داسې کی چې دا خپل گوهر خپل قیامت بها شیان دا مضبوط او محکم ساتي او کلک دې ته درېږي چې څوک ما دوکه نه کړي. د هر چا تر تاثیر لاندې نه راځي، د هر مجلس تر تاثیر لاندې نه راځي. دکاندار ته چې ته ودرېږې هغه یو دوکهبازه دکاندار وي، تا ته شایسته شایسته خوږې خوږې خبرې وکړي او ستا څخه هغه خپل حقیقت یوسي، د ښه شي په عوض بد شی درکړي. داسې مه جوړېږه. تا ته چې کافران داسې رواج جوړ کړي، داسې اصول، داسې امکانات، داسې تلویزیونونه، داسې میډیا او اخبارونه، رواجونه، اعلانونه جوړ کړي، خوږې خوږې خبرې درته وکړي، ستاسو خپل گوهر قیامت بها شی یوسي، خپل وروس بدبویه رواج په تا عملي کړي. داسې مه جوړېږه. ویش انسان جوړ شه. لا تبطل الباطل في شرهم وتؤمن السيوف في سحرهم بنحرهم